السلام علیکم خو دوستانو یو سره پوښتنه کړې وه چې موږ کله په شیټ کې یعنی پکسل کې مشتری نمبر لیکو نو هغه اول عدد چې کوم صفر دی هغه نه لیکل کیږي لکه مثلا 0 په نمبر لیکم دا نمبر مې ولیکو زه چې اوس بلې خانې ته کلیک کوم دی نه دا صفر پاک شي نو د دې مشکل حل لپاره څه طریقه ده که تاسو په دې کالم کې غون د ټلیفون شمیرې لیکئ نو دا غون کالم بیا داسې تیزی نه انتخاب کړئ او بیا څه وکړئ دلته رائټ کلیک پې وکړئ بیا راشئ دلته فارمات سیلز باندې کلیک وکړو بیا راشئ کسټم په دې باندې کلیک وکړئ او دا جنرال چلته لیکل شي دلته دوه ځله کلیک وکړئ بیا دلته صفر څو دالې بلیکئ صفر په ټلیفون شماره کې لاس عدد نو لاس دالې صفرونه زه دا لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاس یا څه کوم اوکې وهم دلته ګورئ چې دا شمیره چې دا چې نه عدد وه یا اته عدد وه نو دلته دوه صفر راغلي دي نو زه به دا بیرته یو عدد پکې اضافه کړم نو دا دی او دا که چیرته ستاسو صفر یو صفر پکاري دونه طریقې ته نه پکاري یو ځای کې پکاريږي ټول کالم نه غواړي نو بیا څه کوي اپاستروفي دا د انټر خوا کې یو اپاستروفي په نوم یو کیده دا به وهي او بیا به څه کوي صفر یا هر دغه بیا اپاستروفي صفر یو یا بل هر عدد چې لیکي نو په دې طریقه باندې نو امید چې تاسو دا طریقه خوښ شوي وي او هیله ده چې یو لایک هم ورکړئ زموږ ویډیو ته مننه